را بوړې مرهم راله سپرلی د زخمونو ته را بوړې سپرلی راله مرهم د زخمونو ته بیرته راستانه به زموږ دغسې زړونه سي او را بوړې مرستیاله زموږ سیمه د ګلونو رنګ را بوړې مرستیاله زموږ سیمه د ګلونو رنګ بیا بارې خواته د بلبلو اوازونه سي سباوون ماتمې ټولنې لاړه دا طبیعي چې دی ورټولو ټاکل شوو ملګرو ته زړه خاص مبارکي وایم او دلته ناست مشران مزدوریار صاحب او پروفیسر ایاز ممدیار صاحب لایق صاحب او اشنا صاحب مسرور صاحب مخلص صاحب زموږ ټول دلته چې راشي ملګرو په اجازه ارمان لوڼي په یاد مې یو غزل لیکلې ده ارمان لوڼي صاحب باید که ژوندی وي نو دلته به دوی مس ناست وي موږ ډېره کمي محسوس کوو او دوی په هره ټولنه کې چې دوی به موجود وي او خاص کار تېر کال چې زموږ سراون ټولنې کم ټاکنې چې اوس په دې کې موجود وي نو د ده یادونه چې دی هغه موږ وروسته هېرولی او دوی به هر وخت زموږ په زړونو کې وي وایي زموږ د یوړل د ژوندون ټول ارمانونه ولي زموږ د یوړل د ژوندون ټول ارمانونه ولي په نیمه شپه کې د کړل مړه بل څراغونه ولي او لا خو منزل ته روان د رسېدو په تمه لا خو منزل ته روان د رسېدو په تمه په نیمه لاره لیله کړل لښکرونه ولي او تا خو موږ ته له تیارو د رڼا زیرې راوړې تا خو موږ ته له تیارو د رڼا زیرې راوړې بیا دې په اوښکو کړل لانده زموږ ګریوانونه ولي تا خو موږ ته له تیارو د رڼا زیرې راوړې بیا دې په اوښکو کړل لانده زموږ ګریوانونه ولي او ارمانه ته چې ارماني وې نو خو خپله به ولې ارمانه ته چې ارماني وې نو خو خپله به وې زموږ دې هم کړل ارماني ارمانه زړونه ولي او مختار عرض ده وایي چې څه لیکم ورته قسم ده په ژړا سمه زه چې څه لیکم ورته قسم ده په ژړا سمه زه زما رحیم مرستیال دې کړل غمجن شعرونه ولي او زموږ د یوړل د ژوندون ټول ارمانونه ولي په نیمه شپه کې د مړه بل څراغونه ولي